د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR لخوا د افغاني مېرمنو د لاسي کارو 2 ورځنی نندارتون نن په کوټه کې وپای ته ورسېدی. په نندارتون کې د افغاني مېرمنو جوړ شوي ډېر لاسي شیان د پلورنې لپاره شول شوي وو. په نندارتون کې په زیات شمیر کې غیر سرکاري تنظیمونو هم خپل دکانونه یا سټالونه خلاص کړي وو چې موخه یې افغاني کلتور ته وده ورکول. په دې ترڅ کې د ترقی فاونډیشن کارکونکو مېرمن فریال احمد راته وویل چې دوی یوازې د رجسٹر افغان मेहरबानों सर कार कवि उनकी जो कल्चरल चीज़ें हैं वो भी प्रमोट हो. उसके अलावा हम मार्केट में भी जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं इन डिमांड होती है. د ترقی فاونډیشن غړی مېرمن فریال احمد وایي چې د UNHCR په کومک ترقی فاونډیشن په صوبه کې نه هوازي د افغان مېرمنو د لاسي کارو د لاري افغان کلتور ژوندۍ غواړي بلکې هڅه ده چې دوی ته په مارکیټ کې د خپل هنري کار ښه قیمت په لاس ورسي. د دې ترڅنګ په صوبه کې د پښتنو او بلوچو د کلتور د ودې لپاره هم دوی په لویه کچه کار کوي. د مېرمن فریال احمد په وینا چې په راتلونکي کې به دوی د هېواد په نورو برخو کې هم د افغان مېرمنو د هنري کارو د ودې لپاره دغه ډول نندارتونه جوړ کړي. بلخواته د IDO سره کارکونکو منیم بنگش و مشال ریډو ته وویل چې د نندارتون د وجې دوی ته په مارکیټ کې زیاته ګټه په لاس ورغلې ده. نو دې کې موږ خپل سټال لګولې زموږ تعلق چې کوم داسې سټال سټال طرف نه زما کوم تعلق ته BTS ته بلوچي ټریډیشنل شاپ موږ خپل مارکیټینګ کوو او دا هینډي کرافټ دی مطلب خپل لاسونو باندې کوم جوړ شوی اوزار وی لکه کې فیمیل پرسز شو یا کیچن شولز یا پرسونه شول دا موږ مطلب هینډي کرافټ لاسونو باندې جوړ کو نو هغه مارکیټینګ کوو نو د دې وجه زموږ مطلب ओवरऑल मार्केटिंग कीगी और एक्सपोजर कीगी और किस्म कल्चरल एक्सपोजर हम कीगी और कल्चर एक्सपोजर शो बिजनेस हम जमून कीगी और मार्केटिंग हम जमून कीगी नो दा यो प्रोजेक्ट چې موږ ته مطلب مخکې خپل مارکیټینګ د لپاره موکرا کوي. دلته خبره ده د ونی ورده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR د بلوچستان ترڅنګ په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د بیلابیلو خیریه مؤسسو په کومک د افغاني کلتور د ودې لپاره پر دغه ډول ډیرو پروژو کار کوي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.